د افغان نجونو زده کړې. ملاله یوسفزۍ د پاکستان لخوا جوړه شوې غونډه کې ګډون او وینا کوي. سلام، وخت مو بخیر. ټاکل شوې سبا په اسلام آباد کې د افغان نجونو د زده کړو په تړاو د اسلامي همکاریو سازمان غونډه جوړه شي. د پاکستان په کوربه‌توب دې غونډې ته چې د اسلامي همکاریو سازمان د 40 غړو شاوخوا 150 استازي بلل شوي. د نوبل جایزې ګټونکې ملاله یوسفزۍ هم بلل شوې ده. ملاله یوسفزۍ په خپل ایکس لیکلي چې په دې غونډه کې په ګډون وکړي او د ټولو او په ځانګړي ډول د افغان نجونو د زده کړو حق ساتنې پر اړتیا به خبرې وکړي. خوښه یم چې د نجونو د زده کړو په اړه له ټولې نړۍ څخه د راټولو شویو مسلمانانو مشرانو په غونډه کې ګډون کوم او د یکشنبې په ورځ به زه په دې اړه خبرې وکړم چې نجونې حق لري ښوونځیو ته لاړ شي او دا چې ولې باید نړۍ مشران د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې د جرم له وجې طالبان ځواب ویني ته اړ کړي. د پاکستان لخوا دې غونډې ته بیلابیل غبرګونونه ښودل کیږي. د ټولنیزو شبکو ډیری فعالان د طالبانو د حامي پاکستان لخوا دغه غونډه د فشار هغه وسیله بولي چې پاکستان غواړي پر اساس یې پر طالبانو فشار راوړي او هغوی د خپلې خوښې معاملې ته اړ کړي. دوستانو، دا و د نورو چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله